مناجات شعبانیه چې تاسو په مفاتیح الجنان کې لیدلی شئ او په انټرنیټ کې هم سرچ کولی شئ. د دې کوشش وکړئ چې دغه همیشه د دې شعبان کم از کم د شعبان په میاشت کې لولئ، تلاوت یې کوئ او د دې چې کوم ټکي دي د هغې نه ځان خبر کړي. د مولا علي علیه الصلاة والسلام اقوال په موږ باندې ډېر ګران دي، د نوم نه اظهار شم. ډېر ښکلي، ډېر خوندور او ډېر د پند نه ډک حکمتونه دي. ډېر مختصر او اختصار سره سره ډېر ژور ویناوې او جملې او فرمایشات دي د مولا علي علیه الصلاة والسلام. هغه موږ ډېر مینې سره لولو، که چېرته انسټاګرام کې، چېرته مطلب دا دی چې انټرنیټ کې، فیسبوک کې مخې ته راشي نو خامخا لایک کوو، ځکه چې د مولا قول دی. نو دغه مناجات شعبانیه هم د مولا علي علیه الصلاة والسلام قول دی، د همغوی تعلیم دی چې خپل یو صحابي ته یې ویلي وو چې دغه مناجات په شعبان میاشته کې وایه. هغه لیکلی دی او دغه موږ ته رارسېدلی دی د مفاتیح الجنان په ذریعې باندې، د شیخ عباس قمی علی الله مقامه په ذریعې باندې دا کتاب زموږ په کورونو کې موجود دی او دا موږ په انټرنیټ کې ډېر اسانۍ سره پیدا کولی شو. په دې کې ډېرې ښکلي جملې دي، ډېر د الله تعالی سره راز و نیاز کولی، الله تعالی ته نږدې کېدلې یو بهترین مناجات دی چې د مینې نه ډکې خبرې وکړي خدای تعالی سره. لکه څنګه چې دعای کمیل مولا علي علیه الصلاة والسلام له طرف نه دی چې خپل صحابي ته کمیل ته یې دغه تعلیم ورکړی و، همغه شانې دغه هم د مولا علي وینا ده او په دې کې هم همغه شانې د مینې د محبت نه، د راز و نیاز نه پټې خبرې څه وي چې انسان خپل محبوب سره فقط کول غواړي، چې په خلوت کې ورسره غواړي خبرې وکړي. دا د مجازي عشق دپاره موږ دغه په ذهن کې راځي، خو حقیقي عشق دپاره په دې خبرو باندې نه پوهېږو او دا نه وایو چې دلته هم لکه څنګه چې دلته ضروري دي دغه خبرې، نو د دې نه 1000 درجې زیادتر ضرورت دی چې خپل حقیقي محبوب سره خبرې وکړو، پټې خبرې، د راز خبرې، هغه په دې مناجات کې دي. او د مناجات مطلب هم دغه دی چې ته د پټې راز و نیاز وکړي خپل محبوب سره. د دې شعبانیه مناجات دومره اهمیت دی چې شیخ عباس قمی فرمایي چې د شعبان نه علاوه هم دغه ووایي نو ثواب شته دی. دومره د دې جملې لوړې دي، دومره عظیم رتبه دي. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا ته ماته عطا کی هغه انقطاع چې ما د دنیا هر چیز نه بې نیازه کی. ما فقط خیال تا ته وي، هم په فکر کې، هم په عمل کې، هم په ذکر کې، په هر څه کې مې فکر تا ته وي. دا د دې مناجات شعبانیه یوه جمله ده. وګورئ څومره انتها ده چې خپل محبوب ته وایي چې محبوبه زه غواړم چې فقط تا ته وګورم، فقط ستا په باره کې سوچ وکړم، فکر وکړم، زما په خواب و خیال کې فقط هم دا ته وي، زما په ذکر کې، زما په فکر کې فقط هم دا ته وي، زما مخې ته فقط ستا جلوه وي، ستا ښکلا وي، ستا حسن وي. دا د دې مناجات د دې عاشقانه خبرو یوه جمله ده چې تاسو سره مې شریکه کړه. انشاءالله چې مزیده خپله مطالعه وساتئ او ځان خبر کوي. د ژباړې نه هم که خبر شي نو ښکلې خبره ده.